نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړې دریو مهمو خبرونو ته کابل کې دریو چودنو اتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده په کابل کې نننۍ چودنو شپږ کسان ټپیان کړي او دوه نور یې وژلي دي د راپورونو له مخې لومړنۍ چودنه نن د کابل ښار د دویمې ناحیې اړوند په جویشیر سیمه کې د امنیتي کسانو پر یوه پور ډوله موټر شوې ده چې دوه کسه یې ټپیان کړي دي دویمه چودنه په څلورمه ناحیه کې پر یوه پرونر ډوله موټر وشوه چې په هغه کې د جمعیت اصلاح د مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون دوه کسه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي له دې ساعت وروسته د کابل ښار د همسنګ په نامه آباد سیمه کې هم پر یوه کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چودنه وشوه چې دوه کسه پکې ټپیان شول د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی بلخوا طالبانو کندوز کې 4 امنیتي سرتیري وژلي د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو پر یوه پوسټه برید کړی دی چې په پایله کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي فوزیه یفتلي ویلي چې دا پیښه تیر شپه د ښاري حوزې په اړوندو کې رامنځته شوې ده هغه ویلي چې په متقابل ډزو کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي تر اوسه د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي د چارواکو په خبره طالبانو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی او یو ځل بیا خپل فعالیتونه د ښار څنډو ته رانږدې کوي او ناپېژاندو وسلوالو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې د یوه انسټیټیوټ ودانۍ ته ور ورته کړی دی د ننګرهار ولایت مقام د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي چې ناپېژاندو وسلوالو د مومندرې ولسوالۍ په ډاکا سیمه کې د سولې او ازادۍ په نامه د یوه انسټیټیوټ ودانۍ ته ور ورته کړی دی او یا د ودانۍ 2 تدریسي خونې او تجهیزات یې سوي دي ولایت مقام وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او په اړه به یې نور معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې